کورنۍ غړي اردو پوهېږي. نو په فرهنګي ښکېلاک کې یوه مشروع تګلاره همدغه ده، مشروع البته قانوني، چې په هغې کې تشدد نه یې کار نه ده اخیستی، تشدید کړي نه دي خلک په توګه باندې اردو لیکلی او ته اړ یې چې هغه ولولې او ته هم یعنې که ته هغه ته ووایې چې ما ژبه پرې ولیکه، هغه وایي ته هم درشه خپله داسې توکي ته پرې ولیکه، ما خپله ژبه پرې لیکلې او ته اړتیا ورته لرې باید ویې. نو موږ اردو ژبه زده کړه ځکه چې پاکستان پرې ولیکل او دا د اقتصاد یو اصل ده چې ته او دا د بخښنه غواړم د ژبپوهنې یو اصل دا ده که ته غواړې ژبه په خلکو وپېژنې، په خلکو یې ومنې، ژبه دې سوداګریزه ژبه کړه، په توکو باندې وکاروه. څلورم، پیرودونکو ته ذهنیت ورکول. دغه ډېر اړین ټکی ده، یعنې که څه هم موږ څه ګرمتیا پر حکومت باندې واچوله، څه په خصوصي سکتور سوداګرو باندې واچوله، دلته موږ تاسې خپل هم ګرم یو. پیرودونکي یا کوم ولسي ټولنې یا ولس چې کوم دی، وګړي چې کوم دي، دوی ته دا ذهنیت ورکول ګوندې هغه توکي چې ته اخلې د هغه په هغه کومه نیټه چې پرې لیکل شوې، تاریخ چې پرې لیکل شوی، هغه هم ته باید په خپله ژبه ولولې. د توکو هغه د لارښوونې برخه چې کومه ده، د معلوماتو هغه هم باید په خپله ژبه ولولې او هغه توکي چې